ګرانه زندګي دا د ګیدړو بادشاهي ده لاس کې حکومت دی او د سپو څوکیداري ده د جومات پابندي د فرعون څخه ښکارې کړي زموږ د داسې حکمرانه د خرڅ کړي ایمان د ماشومو بیا حد کړی دی د ماشومې یو نظم ویلی دی چې ډېر زیات ښکلي په ښکلي ترنم اواز کې ویلی دی نو زما خو ډېر زیات خوښ امید لرم چې ستاسو هم ډېر زیات خوښ شي تاسو سره شریکوم دا نظم راځئ تاسو اول دا نظم واورئ دا نه پس پنځه تاسو سره خپلې خبرې کوم خورې مه کړه فریادونه خورې مه کوه ویرونه دلته نشته ستا غمخوارو له رب غواړه مادتونه دلته نشته د انسان دلته نشته مسلمان خورې صبر استقامت کړه مضبوط ساته خپل ایمان دلته خلق دی غلامانو لمن نیسي دا امانه د فرعون څخه ښکارې کړي زموږ د داسې حکمرانه د خرڅ کړي ایمانونه خورې مه کوه ویرونه دلته نشته ستا غمخوارو له رب غواړه مادتونه دلته ګرانه زندګي دا د ګیدړو بادشاهي ده لاس کې حکومت دی او د سپو څوکیداري ده د جومات پابندي ده مدرسو څخه دښمني ده د جهاد خبرې نشته او خاموشي ده مړه زموږ د ضمیرونه خورې مه کوه ویرونه دلته نشته ستا غمخوارو له رب غواړه مادتونه دلته مرګ شوله بېلته رانشته دی هغه لښکر مخامخ بچي وهلې د کفارو څه ټکار د ساتو بسته صدر له دنیا نه خبر د اسلام په دښمنانو جوړو به محشر په هغوی جوړ قبرونه خورې مه کوه ویرونه دلته نشته ستا غمخوارو له رب غواړه مادتونه خورې مه کړه فریادونه خورې مه کوه ویرونه دلته نشته ستا غمخوارو له رب غواړه مادتونه ملګرو تاسو دا نظم ما سره وکتلو چې دا یو ماشوم د دې په سکول کې یو نظم ویلی دی د عزت په ورځ باندې نو یعنې ډېر زیات په ښکلي اواز سره یې ویلي په ښکلي انداز سره یعنې تاسو واورېدلو ما خو دا نظم د څلور پېرې په خپله ځاني واورېدلو ځکه زما ډېر زیات خوښ شو لکه دومره مزدار اواز دې جینۍ الله ورکړی دی نو ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شوي وي هلته ول څو انعامونه ورکړي یعنې د ټولو خلکو دا نظم چې کوم دی نو ډېر زیات وایرل شوی و ما وایي چې زه نن تاسو سره هم شریک کړمه نو دا که تاسو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ مخکې شیر هم کړئ او داسې ویډیوګانو دپاره ورسره سعید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ اوس ما له راکړه اجازت و چې چېرته هم یې الله هم خوشحاله ساته د لوی الله په امان